د لوی بخونکي خدای تعالی په نامه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د کب میاشتې 8مه نیټه او د بزکشۍ لیگ دریمه دوره د دریم ځل لپاره د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په ابتکار او د بزکشۍ ملي فدراسیون په همکارۍ سره روان لیگ په لار اچول سوی دی او یو ځل بیا موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو. لکه څنګه مو چې مخکې ولیدل لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېدې. سرپل د تخار په وړاندې چې تخار ولایت لوبډله وتوانېده 3-0 په پایلې سره. سرپل ولایت لوبډله له ماتې سره مخ کې. بدخشان له پروان ولایت لوبډلې سره لوبه درلودله چې پروان ولایت لوبډله حاضر نه سوه او یې نه غوښتل له بدخشان ولایت لوبډلې سره په زړه پورې سیالۍ ترسره کړي. هماغه و چې د پروان ولایت د لوبډلې په غیابت کې بدخشان ولایت لوبډلې ته 3 امتیازونه ورکړل سول. روانه لوبه چې په څو شیبو کې به پیل شي د لوګر او نورستان پیاوړو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ده. موږ او تاسې به یو ځای شاهدان اوسو. له تاسو نه هم غواړم هغه دوستان چې پلازمینې کابل ته لاسرسی لري او نږدې دي له نږدې نه راسئ د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په ځانګړي میدان کې چې د وزلوبې لپاره چمتو سوی دی او خورا په شانداره توګه د لیدونکو او نندارچیانو ګډونوالو لپاره ورته مشخص ځایونه په نظر کې نیول سوي دي. راسئ له دې ځایه لوبه ننداره کړئ تر څو زما په څیر له دغو سیالیو نه خوند واخلئ. او هغه دوستان چې نه یوازې د افغانستان په هر ګوټ کې بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او د سیالیو لړۍ ګوري، په دې هیله چې روغ رمټ آباد آزاد او د ښه ژوند خاوندان اوسئ او د دغه سیالیو له لړۍ نه له لیدلو نه له هغو هیجان لرونکو شیبو نه چې موږ یې تاسو در په برخه کوو خوند واخلئ دوستانو. په بخښنې سره په لومړنۍ لوبه کې د نن ورځې د یوې ډېرې سطحي مشکل له امله ما حضور نه درلوده. زما ګران ملګري واسی جان خپل ستونی درته وچ کړی ووایم، څه رقم ووایم، یا خپل زیار یې درته ویستلی و او دا دی د زړه له کومې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او زما سلامونه نیکې پیرزوینې ومنئ. د ټولو تخنیکي همکارانو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د استازو یا مشرتابه څخه نړۍ مننه کوم چې یو ځل بیا یې په خپل زیار او زحمت سره د دغه لیگ په لاره اچولو کې پوره کوښښونه کړي دي او روانې وړې او لویې ستونزې چې انشاءالله لوی ستونزې نه وې ټولې وزغمل سوې او په نه امکاناتو سره دغه لیگ په خورا شانداره توګه دا دی پیل سو او موږ او تاسې یې د لیدلو او د حضور شاهدان یو. نو په دې هیله چې تاسو هم وکولای سئ دغه سیالۍ ننداره کړئ تر څو د سیالیو لړۍ نه خوند واخلئ او زموږ هدف هم ستاسو خوشحالي ده، یوازې او یوازې ستاسو خوشحالي، د ټولو افغانانو خوشحالي چې د نړۍ په هر ګوټ کې ده دی. بله، سلامهای مرم پذیرا باشیم. در خدمت شما هستم با گزارش دیدار تیم‌های نورستان و لوگر. تو داخل سے بسیار بسیار خوش آمدی اندیوال، لطف کردی که آمدیم. سلامت باشیم. به هر صورت شما دوستایی که ما را از طریق تلویزیون نگاه میکنیم اگر مشتاق هستین که بیاین بازی ها را از نزدیک تماشا بکنین، فرصت فراهم از کسایی که در کابل زندگی میکنن میتونین بیاین بازی ها را از نزدیک تماشا بکنیم. شمار زیادی از هموطنان ما فعلا در میدان بزکشی حضور دارن و بازی ها را تماشا میکنن و مثل ما تو داخل لذت میبرن و شما هم میتونین از این فرصت استفاده بکنین. بازی نورستان و لوگر هست. هر دو تیم بازی های اول خود واگذار کردن و ببینیم که در این مسابقه نورستان یا لوگر کدام یک از این دو تیم برنده از این مسابقه بیرون میایه و امتیازهای ارزشمند را کمایی میکنه و در بازی های بعدی ببینیم که کدام تیم ها به دور دوم صعود خواهد کرد و کدام تیم ها
از صعود به مرحله هشتیم باز خواهند ماند. ملګرتیا هم دغسې خوند کوي واسې جانه چې یوه لوبه کې نه ومه راپسې خفه سوی وې. نه اصلا ما یادت بود، همیشه یادت با ما هست و بسیار خوشحال هستم که در این مسابقات به هر ترتیبی بود به سختی با چالش خود رساندی و باعث افتخار از کار ما. من میفهمم به خیلی سختی خود رساندی، به این عشقی که به کامنتری داری، عشقی که به بازکشی داری و این بسیار ارزشمند است برای مردم افغانستان که در خدمتشان هستیم. چیزی که پای ما را میکشانه تنها تعهد است، تعهد با همکارا و با هموطنان عزیز ما که میخوایم در خدمتش باشیم. بله دوستانو، یو ځل بیا لوبه پیل سوه. نورستان د لوګر ولایت د لوبډلې په وړاندې، نورستان او لوګر ولایتونو لوبډلو دواړو یوه سیالۍ ترسره کړې ده. دواړو خپلې سیالۍ خپلو قدرتمنو حریفانو ته بایللې دي، یعنې نه دي توانېدلي چې په بریا یې ختمې کړي. وګورو خپله دویمه لوبه دواړه لوبډلې څنګه ختموي، نورستان که لوګر. د دواړو لوبډلو مینوالو ته البته دا ویل لرم چې خپل لوبډلې په دعاګانو کې یاد ساتئ. وګورو چې د دواړو لوبډلو پیاوړي لوبغاړي څنګه بریښي، لوګر که نورستان د دغې سیالۍ نه په بریالۍ توګه وځي. بله بدون شک برداشت اول این مسابقه را بازیکنان لوګر انجام دادن، از راه رسیدند و نقش گساره را بر دوش کشیدند و به سمت دایره حلال، اما باز هم مدافعان نورستان اجازه حرکت عمل برشان نداد. قضاوت بازی مثل همیشه در اختیار ابراهیم ترکمن هست و دستیارش کمکش هم آقای متین بک از ولایت کندوز او را همراهی میکنه در قسمت داوری مسابقات و باز هم برداشت صورت گرفته. حرکتی از پهلوانان دو تیم به سمت دایره حلال در جریان هست، کشاکشی که بین دو پهلوان نورستان و لوګر همراه میشه. فرصت برای تیم لوګر میتونه امتیاز کسب کنه. خیر چیزی نمانده بود که نقش گساره در دایره حلال پرتاب و اشاره میکنه داور مرکزی مسابقه که حلال نیست و امتیاز گرفتن نمیشه به نفع هیچ کدام از تیم ها. یک بار دیگر اجازه کار داده میشه برای هر دو تیم. این لحظه است که پهلوان تیم لوګر رفته بود که اولین امتیاز تیم خود به دست بیاره، اما در هر شرایطی نتونست و موفق نشد. 2 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم، هنوز اوایل دقایق دیدار تیم های لوګر و نورستان هست. رئیس نورستان در مصاحبه که قبلا همراهش داشتیم کمی معترض بود در انتخاب اسب‌ها و پهلوانایی که از سایر ولایت‌ها اشتراک میکنن و به دلیل از اینکه پیسه بیشتر دارن او را خریداری میکنن. این قانون جهانی است و میتونه هر سرتیمی برای خود پهلوان خریداری بکنه، دستمزد بده در ترکیب تیم خود داشته باشه. فرصت هست برای تیم البته نورستان و اما فرصت داده نمیشه توسط پهلوانی از تیم لوګر. موفق‌تر پهلوان تیم نورستان هست در نزدیک چسبیده به دایره حلال. چیزی نمانده که بتانن حلال بکنن و اولین امتیاز نورستان به جیب اضافه بکنه. فرصت هست و امتیاز شد یا خیر؟ در این بیروباری، در این شلوغی ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خیر اجازه ندادن مدافعان تیم لوګر که نورستان امتیاز اولی مسابقه را به نفع خود اضافه بکنه و کماکان کشاکش میان پهلوانان دو تیم ادامه پیدا میکنه. بله دوستانو، څلورمه دقیقه تاسو ولیدل چې د لوګر ولایت د لوبډلې یو تن لوبغاړی په ځمکه را پریوت. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، لوګر او نورستان ولایتونو لوبډلې دوه هغه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ لوبې هم په ماتې سرته رسولې دي. نو دوستانو تاسو یوه شیبه سره سیمګي ولیده او دغه لوبغاړی مو ولیده چې په ځمکه را پریوت. هیله من یم چې هیڅ ستونزه ونه لري او یو ځل بیا لوبې ته راوګرځي. د
نورستان ولایت د لوبډلې په ترکیب کې کوم لوبغاړي چې لوبیږي ورقه پهلوان، عبید الله پهلوان، عبدالمجید پهلوان، جمعدین پهلوان، شمس الرحمن پهلوان، داد محمد پهلوان، ملنګ پهلوان چې تکړه لوبغاړی دی، حکیم الله پهلوان، عصمت الله پهلوان، محمد هادي پهلوان، محمد ګل پهلوان، محمد امان پهلوان، حضرت الدین پهلوان، فهیم پهلوان. دا هم بیا ځلې تصویر ګوري دوستانو چې دوه تنه لوبغاړي په خپل منځ کې سره په کشمکش یا خپل قدرت نمایی باندې بوخت ول، اما په وروستیو کې ونه سو کړای چې د حلال داري ته ورغومې ورسوي. همداراز وروسته له حضرت الدین پهلوان نه فهیم پهلوان او داود خان پهلوان هغه لوبغاړي دي چې په میدان کې لوبیږي او په نیمکت ناستو کې د نورستان ولایت د لوبډلې راځي. بله، همونطور که تلاشای پهلوانان دو تیم را میبینیم و اسامی تیم نورستان را اکبر توتاخیل براتان خواند، من هم اسامی تیم لوگر را برای شما خواهم خواند و ببینیم که این فرصت را ببینیم. پهلوان از تیم نورستان نقش گساله را در اختیار داره. از اول هم با تلاش‌های بسیار زیاد زحمت کشید که بتونه امتیاز را برای تیم نورستان بگیره، باز هم اوت شد. رشید پهلوان، عبدالحمید پهلوان، شاپور پهلوان، خالد الدین پهلوان، صدیق پهلوان، فضل احمد پهلوان، سلام پهلوان، سلطان پهلوان، گلبدین پهلوان، سلیم پهلوان، فرهاد پهلوان و حاجی صدیق پهلوان، پهلوانان نامدار و صاحب شهرت آوازه ولایت لوگر هستند که در این مسابقات حضور به هم رساندند و در برابر نورستان در به ادامه رقابت‌های لیگ ملی بزکشی افغانستان به میدان رفتند. باز هم تکرار میکنم هر دو تیم بازی‌های اولشان را واگذار کردند، تیم‌های بازنده هستند و این میدان تیمی که ببره یک پیروزی خواهد داشت. حالا لوگر یا نورستان مشخص شود. برداشت صورت گرفته از پهلوانان لوگر، تلاش‌های پهلوانان نورستان. ببینیم امتیاز شد، اولین امتیاز برای تیم لوگر. به زیبایی هرچه تمام تانستن که امتیاز بگیرن پهلوانان لوگر و چگونه خوشحالی میکنه. رژه افتخار پهلوان لوگر، یار شماره 11 لوگری سلیم پهلوان سوار اسب رازق بای توانست که اولین امتیاز این مسابقه را به این ترتیبی که در تصاویر آهسته مشاهده کردین بگیره. همین پهلوانی که مشاهده میکنین. بله دوستانو، تاسو ولیدل چې په اومه دقیقه کې سلیم پهلوان د لوګر ولایت د لوبډلې لپاره په زړه پورې ولوبېده او لومړنی امتیاز یې د دې سیالۍ د خپلې لوبډلې لپاره چې لوګر ولایت لوبډله ده په خپل نوم باندې ثبت کړ. دا په دې معنی چې لوګر ولایت لوبډله په قوي عزم میدان ته راننوتې ده او غواړي چې په زړه پورې سیالۍ ترسره کړي او خپله قدرت نمایي وکړي. یو ځل بیا د لوګر ولایت لوبغاړي ځي چې د حلال دایرې ته خپل آس ورسوي، اما د دوی په وړاندې د نورستان ولایت لوبغاړي په دفاعي شکل باندې لوبه کوي. لا هم د لوبغاړي مخه نه ده راګرځولې په خپل سامان آس باندې. دغه لوبغاړی راګرځي چې د حلال دایرې ته د آس ګامونه ورسیږي. ډیر کلک او مستحکم ورغومی په خپلو چسبناکه منګولو کې رانیولی دی. ورغومی لا هم له بل تن لوبغاړي ته ورکول سو. البته د لوګر ولایت پیاوړی لوبغاړی فضل احمد پهلوان دغه چیرې دغه ترڅنګ دوه تنه د نورستان ولایت لوبغاړي موجود دي او اجازه نه ورکوي چې دوی دې د حلال دایرې ته ځان ورسوي او د لوګر ولایت د لوبډلې لپاره د دوهم امتیاز ثبت سي. لا هم اوسګوړی د فضل احمد پهلوان په اختیار کې دی. فضل احمد پهلوان په خپل تورغ آس باندې که اشتباه ونه کړمه د ښاغلي خالق بای جوزجاني په آس باندې زیار وباسي تر څو د حلال دایرې ته ورغومی ورسوي. یوه شیبه او دا هم د حلال د دایرې څخه بیرون وغورځېده. ورغومی د نورستان ولایت لوبغاړي په دفاعي شکل ښه لوبه کوي. یو ځل بیا فضل احمد پهلوان، کله هم فضل احمد او کله هم د هغوی نور ملګري. وګورو چې فضل احمد پهلوان دا ځل توانیږي که نه.
د په وړاندې خنډونه ډیر دي، ممانعات ډیر وجود لري او دا هم هغه شیبه چې د لوګر ولایت د لوبډل لپاره موقع مساعد ده. لا هم نه توانیږي دغه لوبغاړی نه توانیږي څه نه دی پاتې په 1 متریو 2 متریو کې ارغومی د دغه لوبغاړي په اختیار کې ده او یو ځل بیا موقعیت نه ورکول کیږي. دا ځل د محمد امان پهلوان نوبت دی د نورستان ولایت د لوبډل لپاره په خپل ټیټ قامتي قزل آس باندې په شتاب او په پوره قوت سره روان دی. د آس چارګام او د آس سومونه چې ځمکه راتیري کوي او سینه یې لکه سپر د نورو آسونو په وړاندې سپر کړی ده او دا هم لومړنی امتیاز د دغې لوبډلې لپاره چې د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره لومړنی امتیاز دغه لوبغاړي چې محمد امان پهلوان دی. محمد امان پهلوان د محمد خپله د خپل آس باندې چې د محمد امان آس دی وکولی سول د غچ اخیستنې امتیاز لومړنی امتیاز د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره په خپل نوم ثبت کړي. ببینیم صحنه آهسته را به چه زیبایی تانستن که فرار بکنن، امتیاز بگیرن و در لحظه‌ای که پهلوانان لوگر میخواستن امتیاز بگیرن از دایره حلال خود، از سر خط دایره حلال پهلوانان لوگر نقش گساله را قاپید و مستحکم و استوار و قوی و سرعتی به سمت دایره حلال خودشان حرکت کردند و بسیار عالی از میان مدافعان تیم لوگر بدون اشتباه عبور کرد و تانست که یک امتیاز بگیره و بازی را به تساوی بکشانه. بسیار بازی خوبی از 10 دقیقه یک مساوی بین تیم های نورستان و همچنان تیم لوگر. ببینیم جایزه نقدی خود هم دریافت میکنه. ببینیم به چه زیبایی، به چه ترتیبی بسیار هدفمندانه دایره را در نظر گرفت و یک امتیاز ارزشمند در اختیار گرفت. دوباره تلاش‌ها برای برداشت نقش گساله از زمین مسابقه ادامه پیدا میکنه میان پهلوانان دو تیم. ببینیم که کدام پهلوان از کدام تیم موفق میشه که نقش گساله را از زمین مسابقه برداشت کنه و به سمت دایره حلال حرکت بکنه. تمامی هواداران بسیار مشتاقانه بازی پرهیجان را از نزدیک تماشا میکنن و همچنان شما کسانی که از طریق تلویزیون های ملی و ملی اسپورت و همچنان سوشل میدیای ملی اسپورت تماشا میکنیم. من مطمئن هستم که تا این جای کار از این بازی لذت بردیم. باز هم تلاش‌های پهلوانان دو تیم. محمد امان بسیار برداشت خوبی داشت. دوباره برداشت از پهلوانان تیم نورستان. ببینیم که از این فرصت چه استفاده خواهند کرد. کسی نیست جز داد محمد پهلوان. سر اسب خودش به سمت دایره حلال حرکت کرده. فرصت را از دست داد. به اوت رفت فرصت. نشه گساله را برداشته بود اما به بیرون رفت. ببینیم صحنه فرار محمد امان را سعی میکنم که به چه ترتیبی با چه سرعتی آورد. نعش گساله را رساند در دایره حلال از میان مدافعین قدرتمند تیم لوگر و امتیاز گرفت. 13مین دقیقه مسابقه. باز هم برداشت صورت میگیره. این بار برداشت برای پهلوانان لوگر. ببینیم که از این فرصت چه استفاده خواهند کرد. احاطه کردن اطراف پهلوان لوگر. پهلوانان تیم نورستان چاپاندازایشان بسیار چاپاندازای قدرتمندی هستند. اجازه ندادن که پهلوان لوگر نقش گساله را به دایره حلال برسانه. بیار حکم مسابقه زمانی که بیسل عود میکنه شما زد بیار گساله را بیار. بیار موبایل پرداخت. خودت برای 1 2 3. بله دوستانو، باید
له هیرونه باسم تیر ورځ کومه لوبه چې د کندوز او د بامیان ولایتونو د لوبډلو ترمن پر لپوري سیالي و دوهم امتیاز اسماعیل پهلوان هغه لوبغاړی و چې د کندوز ولایت د لوبډلې په ترکیب کې سکال راوارد شوی دی او هغه لوبغاړی دی چې په زړه پورې دوهم امتیاز د خپل لوبډلې لپاره ترلاسه کړ. اسماعیل پهلوان یو ځوان تاند لوبغاړی دی د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ دی او اسماعیل پهلوان د کندوز ولایت د لوبډلې په ترکیب کې وکولای سول تیر ورځ د حاجی صاحب سیف الدین صافی په آس باندې یو تن د کندوز ولایت د آس پخوانیو آسدارانو څخه چې همیشه یې تل چپاندازان تشویق کړي دي او یو نامتو آسوالا دی د کندوز ولایت د لوبډلې د آسدارانو د جملې څخه اسماعیل پهلوان وکولای سول چې دوهم امتیاز د کندوز ولایت د لوبډلې لپاره ترلاسه کی. تیر ورځ موږ هغه امتیاز د امان پهلوان په نوم اعلان کړ. نو له تاسو ټولو دوستانو نه هیله کوو چې د ژوندۍ لوبې په لړ کې اشتباه د لوبې یوه حصه ګڼل کیږي. نو انشاءالله موږ ستاسو په خدمت کې یو. داسې نه ده چې دوستان دې فکر وکړي چې چا خدای ناخواسته د دوی په حق کې غبن کړی دی. موږ ستاسو په خدمت کې یو او ستاسو خدمت ګاران یو. ډیره مننه تاسو ټول نه دوستانو چې زموږ دغه اشتباه مو را په ګوته کړه. بله به همین ترتیبی که دیدیم لحظه ای بود که برخورد صورت گرفت، برخورد اسب از تیم نورستان که به سمت موانع یا خوازه های کنار زمین مسابقه حرکت کرد و باز هم برداشت صورت میگیره. چهره محمد ابراهیم ترکمن را میبینیم، حکم این مسابقه را. یک بار دیگر پهلوانان دو تیم در تقلا هستند که نقشه گسار را از سر زمین بردارن. ببینیم که امتیاز دوم را نورستان میگیره یا لوگر. بازی با تساوی دنبال میشه. برداشت صورت گرفته. پهلوانی از تیم نورستان، عبدالمجید البته عبدالمجید روی اسب حفیظ الله نقشه گساره را در اختیار داره و میخواست که به سمت دایره حلال حرکت بکنه که اجازه کار ندادن برای او. پهلوانان تیم لوگر یک بار دیگر گساله سر زمین افتاده و تقلا برای برداشتن گساله از روی زمین مسابقه ادامه پیدا میکنه. کماکان تلاشا برای برداشتن نقشه گساله، سماجت بازیکنان دو تیم. ببینیم که بله کشاکش پهلوانان، نقشه گساله در اختیار پهلوانی از ولایت نورستان، اما پهلوانان تیم لوگر اجازه کار را بر او نمیتن تا او راه مستقیم به سمت دایره را حرکت بکنه. باز هم صد رایش گرفتن. این بار حرکت اسب ها کم سرعت میگیره. باز هم پهلوانان تیم لوگر ببینیم به این ترتیب مداخله را انجام میتن. حالا دوباره صد رایش میبندن. باز هم تلاش، دست از تلاش بر نمیداره پهلوان تیم نورستان. کماکان به سمت دایره حلال همچنان پوشش میدن هم تیمیای او. یکی از بازیکنان تیم لوگر اضافه شده و او گلبدین هست، سوار اسب حاجی علم. مانع کار پهلوان نورستان شد. کار نورستان کمی سخت شده برای گرفتن امتیاز دوم. پرتعداد هستند پهلوانان تیم لوگر. این دایره هست، اگر به این دایره برسانه پهلوان تیم نورستان امتیاز دوم را گرفته. باز هم مشکلات ایجاد شده سر راه پهلوانان نورستان. لوگری ها اجازه کار را به اون نمیتن. به این سادگی نمیتونه به امتیاز برسه. یار شماره 4 تیم نورستان جمع‌الدین پهلوان. همچنان تقلا برای در اختیار گرفتن نقشه گساله. 3 تا از پهلوانان تیم نورستان ایبار دوشا دوش همدیگر به سمت دایره حرکت میکنن، اما سعی میکنه پهلوانان تیم لوگر که او را به حاشیه بکشانن و در نهایت اوت شود. اسمت الله، حکیم الله، جمع‌الدین پهلوانان نامدار تیم نورستان. فعلا نقشه گساله در اختیار اسمت الله هست، کسی که روی اسب عزیز در مسابقات حاضر شده.
کماکان تلاش‌ها ادامه پیدا میکنه. وارد 20مین دقیقه مسابقه شدیم و کماکان نتیجه 1-1 مساوی دنبال میشه. تاسو د لوګر او د نورستان ولایتونو لوبډلو ترمن پر لپورې سیالۍ ګورئ دوستانو. لوګر هغه لوبډل ده چې تیره سیالۍ خپله بایلودې ده او نورستان ولایت لوبډلې هم خپله سیالۍ خپل حریف یا خپل سیال ته بایللې ده. دا د دواړو لوبډلو دوهمه سیالۍ ده. یو د یو په پایلې سره 20 دقیقه او د ښاغلي ابراهیم ترکمن څیره هم تاسو ولیده چې منځنی لوبڅار دی. د لوبڅارۍ دنده په غاړه لري. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه دوستانو، د افغانستان ملي ټلویزیون په ابتکار باندې دغه سیالۍ په لاره اچول سوي دي. تاسو کولی شئ له نږدې نه دغه ډګر ته چې ځانګړی سوی دی د بوسکشۍ یا د وزلوبې د سیالیو لپاره له نږدې نه د دغو سیالیو ننداره وکړئ. نو دوستانو، د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست لاسرسی لرئ، رادرومئ او راسئ دغه سیالۍ پر لپورې سیالۍ له نږدې څخه وګورئ. موږ ستاسو په خدمت کې یو له جمعانه همکارانو نه، او یو ځل بیا غواړم په دې خبر تاکید وکړم چې له ټولو همکارانو، له هغو افرادو یا اشخاصو نه چې د دغه لیک په لاره اچولو کې سهم لري، د زړه له کومې ورڅخه مننه کومه چې په دغسې حالت کې چې زموږ هیوادوال له مختلفو ابعادو څخه تشویش لري، په داسې حال کې چې تشویش یو څه په ځای یو څه بې ځایه دی، اما د ملي تلویزیون مشرتابه داسې یو څه برابر کړي دي چې د دغه ملت لپاره د خوشحالۍ سبب وګرځي. دا د خوشحالۍ ځای د یو ځل بیا په جهر وایمه، په زغرده وایمه چې موږ افغانان کولی سو یو بل وزغمو او کولی سو چې د یو بل په څنګ کې خپل باعزته ژوند څخه برخمن سو. بیا هم د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره پیاوړی لوبغاړی، هغه لوبغاړی چې څو ځله یې زحمت ښکلی دی، څو ځله یې په خپلو چسبناکه منګولو باندې اورغومی راخیستی دی، او یو ځل بیا څه کوي دغه لوبغاړی، څه کوي دغه ځوان او تاند لوبغاړی په خپل قزل آس باندې محمد ګل پهلوان د ښاغلي ابراهیم په آس باندې، او بالاخره اورغومی د زمکې په مخ یو ځل بیا نورستان ولایت لوبغاړي فهیم پهلوان څومره چابک اسونه دي د دوی، څومره په زړه پورې دي دغه لوبغاړي، څومره په زړه پورې برېښي، څومره شتاب زده را روان دی دغه لوبغاړی، او دا هم د دغې لوبډلې لپاره یو بل امتیاز، بله د نورستان لپاره یو بل امتیاز، د نورستان لپاره فهیم پهلوان د عزیز الله په آس باندې د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره په زړه پورې ولوبېده. څومره په زړه پورې ولوبېده، څه کوي دغه لوبغاړی، څومره په زړورتیا، څومره په قوت او قدرت د ده د آس یالونه داسې شمال وهل لکه زمری، د ده په زړه پورې کړنه، د ده د آس چارګام داسې ښکارېده چې د یوې سترې بریا په لور روان دی، د یو ستر رقابت په لور روان دی، او بالاخره یې د آس ګامونه دایرې ته راورسېدل او ورغومه یې د حلال په دایره کې وغورځاوه او په خپل نوم باندې د نورستان لپاره دوهم امتیاز ثبت کړ. بسیار یک امتیاز عالی، بسیار یک امتیاز فوق‌العاده، بسیار یک امتیاز ارزشمند، بسیار یک حرکت جانانه از تمامی پلیرهای پهلوانای تیم نورستان، به ویژه پلیری که فهیم گرفت نشو گستره را به سمت دایره حلال به تنهایی آمد و تبدیل به امتیازش کرد و شما یک لحظه حضور هواداران را هم در ورزشگاه دیدیم و همچنان کماکان میبینیم در تصویر پیش رو که جای سوزن انداختن هم در قسمت‌هایی از ورزشگاه نیست و شما هم بیاین بازی‌ها را از نزدیک ببینین و سراسر هیجان و شور و شف و زیبایی است مسابقات ملی بزکشی افغانستان. اوس نو لوګر یو او د دې لوبډلې مقابل لوري کې نورستان ولایت لوبډله ده چې 2 امتیازونه ترلاسه کړي دي. بیا هم 2 تنه لوبغاړي چې په خپلو کې سره قوش په قوش او یو ځل بیا نورستانیان او دغه لوبغاړی په خپل الاپاچه جیران باندې وګورو چې د حلال دایرې ته ځان رسوي که نه، که اشتباه ونه کړم جمعدین پهلوان دی. بله جمعدین پهلوان سوق سو د آوټ په لور باندې او ونه توانېده چې دا ځل د نورستان لپاره کوم
امتیاز ترلاسه کړي. 40مه دقیقه د لومړنۍ نیمې یوازې 6 دقیقې پاتې دي چې پای ته ورسیږي. د ښاغلي ابراهیم ترکمن نه هم مننه کوم چې د درېیمې ورځې په لړ کې هم د روان لیگ د روانو سیالیو ګډون کړی دی او لوبڅاري په غاړه لري. همداراز غواړم چې له تاسو ټولو نه مننه وکړم دا چې د افغانستان په هر ګوټ کې همداراز د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلې سنتي یا هم د خپلې ملي لوبې د لیدلو شاهدان یاست. نن یو ځل بیا د افغانستان خلک یا ټول هیوادوال د یو ستر رقابت شاهدان دي. ټوله نړۍ ګوري چې په دغه هیواد کې څه روان دي. خوشبختانه زموږ هیواد لا هم د سترو سیالیو چې د ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کیږي لکه روانه سیالۍ زموږ هیوادوال په دغه شان په دغه سیالۍ کې بوخت دي او دا هم د لوګر لپاره. بله په مقابل لوري کې لوګر ولایت لوبډله وه چې امتیاز یې ترلاسه کړ. بله څومره په زړه پورې لوبه وسوه. واسع جان ولیدل چې که چیرې د نورستان ولایت لوبډله کولی سي په سختو شرایطو کې او په ډېرې زړورتیا او لیوالتیا سره امتیاز ترلاسه کړي نو د لوګر ولایت لوبډله هم تر هغوی کمه نه ده. بله بدون شک من غرق تماشای بازی شدم. بسیار دارم لذت میبرم از این مسابقات. بسیار مسابقات عالی و نوشی جاندی نوشی جاندی. تشکر. واقعا برای ما لذت بخش است. هم بازی را از میدان میبینیم هم بازی را از طریق تلویزیون میبینیم و بسیار جای خوشحالی است که این مسابقات به چنین سطح بالای در حال برگزاری است. در کابل افغانستان، جایی که حتی رسانه‌های بین‌المللی هم حضور دارند و بخشی از این مسابقات را فیلم برداری میکنند و انتقال میتن بازی‌های ما را، فرهنگ ما را در دنیا و بسیار بازی جالبی بود. این بازی بسیار بازی فوق‌العاده است و باز هم برداشت نعش گساله توسط پهلوانان لوگر و کسی که به سمت دایره حلال حرکت کرده کسی نیست جز فضل احمد پهلوان. سواری اسب خالق بای جوزجانی به سمت دایره حلال حرکت کرده. پوشش میتن هم تیمیای او را و در نهایت تعادل خود از دست میته. نعش گساله اوجا امیدوارم که حال خوب باشه. آمبولانس خیلی زود باید رسیدگی بکنه. بسیار بد رقم زمین خورده. امیدوارم که حالش خوب باشه و آسیب جدی نبینه. پهلوان تیم لوگر بدیه بازیکن اینجا برخورد شدید صورت گرفت و تعادل خود از دست داد. پهلوان لوگری و زیر گرفته شد توسط اسب و آمبولانس هم سریع رسیدگی میکنه به وضعیت بازیکن آسیب دیده. خیلی زود خودم میرسانه. تشکر میکنیم از کابل آمبولانس و مسئولانشان. خیلی زود به وضعیت یه خواهشه که دارم از مسئولین فدراسیون لطفاً مداخله نکنن. مردمی که میاین مداخله میکنن ممکنه که وضعیت بازیکنی که آسیب دیده را بدتر بکنن. اگر مثلا خدای نکرده شانش شکسته باشه یا قبرقایش بیجا شده باشه یا مشکل دیگه شده باشه، وقتی شانه‌هایش میگیرن کش میکنن، خب او طبیعتاً بدتر میکنن، وضعیتش وخیم‌تر میکنن. بگذارن کارمندای صحی به کار خودشان رسیدگی بکنن. بگذارن کارمندای صحی خیلی زود میرسانن. همینجا هست، آمبولانس هست، خیلی زود اونا کارشان میفهمن، زودتر به وضعیت بازیکن آسیب دیده رسیدگی میکنن. د یوې خواشینونکې پیښې شاهدانو دوستانو په دې هیله چې لوبغاړی بیرته لوبې ته راوګرځي که څه هم په ډېرې بسیار صحنه دلخراشی بود. ببینیم دو تا اسب سر پهلوان افتاد، خودش هم زیر اسب قرار گرفت و در نهایت بسیار بد و وحشتناک سر زمین خورد. ما امیدواریم که او صحتمند و تندرست برگرده به مسابقات. واسع جان وایي چې ستونزه دومره جدي نه ده. په مقابل سر کې لوبغاړی لږ څه
هغه لومړنۍ ضربه یې چې لیدلې وه لږ ژوبل سوی شده دی بوده شاید، گیج بله. سوی دی اما اوس همکارانو وویل چې هیڅ کومه ستونزه نشته ده په خپل لاس باندې مو پورته کړ او په امبولانس کې شکر دی بیخی صحت ښه دی ما نورمال طبیعتا امیدوار هستیم که وضعیتش بهتر شود و زیادم جدی نباشه که همکارا میگن نیست. به هر صورت من امیدوار هستم حالش خوب شود و اگر که فرصت شد همراهش مصاحبه هم میکنیم، طبیعتا به خاطر اینکه مردم افغانستان در سراسر دنیا و مردم دنیا که میبینن مطمئنا نگران وضعیت صحی پهلوانی هستند که زمین خورد و ما حتما حالش در ادامه برنامه به شما خواهیم گفت وضعیت صحی پهلوانی که آسیب دید. به هر صورت زمان متوقف هست تا دوباره وضعیت ادامه مسابقه شرایط فراهم شود و به ترتیب دوباره بازی از سر گرفته شود. بله دوستانو لکه څنګه تاسو ولیده 2-2 په پایله سره لوبه د لوګر او نورستان ولایتونو د لوبډلو ترمنځ روانه ده انشاءالله چې د پهلوان یا د هغه لوبغاړي چې په ځمکه ولویده د هغه صحي وضعیت انشاءالله ښه دی او نور به هم مخ په ښه کېدو وي. د کابل امبولانس څخه یوه نړۍ مننه چې د لیګ د پایل څخه یې تر دې دمه له موږ او تاسې سره همکاري کړې ده او په دغسې حالاتو کې د صحي موضوعاتو یا د صحي بله په صحي برخې کې شروع چې نشده. چاته ستونزه پیدا کیږي د هغوی ستونزو ته رسیدګي کوي له کابل امبولانس د زړه له کومې مننه کومه. او یو ځل بیا باید یادونه وکړم چې د لوګر ولایت د لوبډلې البته د نورستان ولایت د لوبډلې مینوال تاسو ګورئ، همداراز د کندوز ولایت یو تعداد دوستان دي چې خبرې را کړی دی هغوی هم د نورستان ولایت د لوبډلې مینوال دي. زموږ ګران مصر ورور ښاغلی حاجي عتیق او د کشری ورور ښاغلی میوند لغمانی هغه دوستان دي چې د بزکشۍ د وزلوبې مینوال هم دي او دمګړۍ د نورستان ولایت د لوبډلې د علاقمندانو له جملې نه راځي. بیا هم د لوګر ولایت د لوبډلې لپاره یوه موقع ده او وګورو چې کوم لوبغاړي توانیږي د امتیازونو لړۍ دریو ته ورسوي، لوګر که نورستان. بله به اوت رفت لحظه که پهلوانان نتونستن که کنترل داشته باشن. به هر صورت در مورد پهلوانی که آسیب دیدم همکاران ما اشاره میکنن که جای تشویش نیست. خانواده ها دوستان و علاقمندان او پهلوان برشان اعلان بکنیم معظمی تاریخ که حالش خوب است، جای نگرانی نیست و ما تا لحظات بعد اگر که فرصت پیش آمد حتما با او مصاحبه هم خواهیم داشت. جریان لایف مصاحبه هم خدمت شما اعلام خواهیم کرد. اما برمیگردیم به گزارش دیدار تیم‌های نورستان و لوگر. فکر میکنم که امتیاز سوم را گرفته تیم لوگر و نش گساله در دایره هست. تصمیم نهایی را محمد ابراهیم ترکمن میگیره، اما آنچه که پیداست این پهلوانی که در تصویر مشاهده میکنیم سومین امتیاز را به نفع تیم لوگر به دست آورده و او کسی نیست جز صدیق پهلوان و سواری اسب حاجی عبدالمجید. او به این ترتیب در صحنه آهسته که میبینیم توانست که سومین امتیاز تیم لوگر را به دست بیاره. آخرین و واپسین ثانیه های نیمه نخست دیدار تیم های نورستان و لوگر پشت سر میمانیم. بله یوازې لس ثانیې پاتې دي دوستانو. د ابراهیم ترکمن د خوا د لوبې بیا پیل شوه. زه د ښاغلي چاپنداز چې په ځمکه راپرېوت د هغه په اړه تاسو ته ووایم. تخنیکي ټیم هڅه کوي چې د شفاخانې څخه هم په ژوندۍ بڼه موږ او تاسې تصویر ولرو. انشاءالله د پهلوان یا د لوبغاړي له صحي وضعیت نه خاطرجمي راکړل سوې ده، د تشویش وړ نه ده. په دې هیله چې زر بیرته راوګرځي میدان ته تر څو د مینوالو هغه تشویش ور رفع کړي. دوستانو د لوګر او نورستان ولایت لوبډلو ترمنځ مو پیاوړې لومړنۍ نیمه ولیده چې په زړه پورې ظاهرې سوې. دواړه لوبډلې لوګر وکولی شول په وروستۍ دقیقه کې چې 13مه دقیقه د دریم امتیاز د خپل لوبډلې لپاره د محمد د صدیق پهلوان په مټ ترلاسه کړي.
سلام دوباره، رسیدیم با شما هستیم با ادامه گزارش دیدار تیم‌های نورستان و لوگر. دیداری که در نیمه اول با برتری 3-2 تیم لوگر در یک بازی بسیار تماشایی و جذاب و دیدنی نیمه اول به پایان رسید و حالا هم نیمه دوم تازه آغاز شده. ببینیم که نورستان میتونه این بازی را به تساوی بکشانه یا خیر. یک بار دیگر یکی از پهلوانای تیم لوگر نقش گساره را به سمت دایره حلال حرکت میده. چه کاری ارزشمندی را انجام داد اسمت الله پهلوان. از پشت پاشه گساله را گرفت و اجازه نداد که پهلوان تیم لوگر نقش گساره را در دایره حلال خود پرت و امتیاز 4 را برای تیم خود ارمغان بیاره. ببینیم چقدر جانانه رقابت میکنن، چقدر رقابت نزدیک و تماشایی دنبال میشه. نقش گساله سر زمین افتاده، پهلوانا تلاش میکنن که یک بار دیگر نقش گساله از سر زمین بردارن. این بار ظاهرا پهلوانان لوگر هست امتیاز بگیرن، 4مین امتیاز را کمایی کردند و فاصلهشان بهتر میشه، حاشیه امنیتشان بهتر میشه نسبت به تیم نورستان. ببینیم اجازه نمیدن نورستانی ها با تمام وجود در برابر لوگری ها مقاومت میکنن و اجازه امتیازگیری را برای تیم حریف نمیدن. ببینیم چقدر تلاشا جریان داره میان پهلوانان دو تیم. نورستانی ها بسیار مصمم هستند اجازه ندن که تیم آبی پوش لوگر 4مین امتیاز خود هم کسب بکنه. باز هم حرکت از پهلوانان دو تیم این بار به اوت رفتن. بله، نقش گساله را در اوت برده پهلوان تیم نورستان که در تصویر مشاهده میکنیم. دوباره از دایره نزدیک به دایره حلال تیم لوگر ابراهیم پهلوان تصمیم میگیره که بازی را آغاز بکنه. شما تصویر را استر ببینید، لحظه ای که هر دو تیم به اوت رفتن دوباره بازی جریان پیدا میکنه. نقش گساله را برداشت انجام میتن. دوباره بازم پهلوانی از تیم لوگر هست، چرخش را انجام میته به سمت دایره حلال، حرکت خودت تکمیل میکنه. صدیق پهلوان یا خیر، صدیق پهلوان میتونه 4مین امتیاز را برای لوگر به دست بیاره یا خیر. سماجت پهلوانان نورستان اجازه کار را نمیته، باز هم بیروبار شده روی دایره حلال لوگر. فرصت هست، امتیاز دیگر برای لوگریان. به زیبایی هرچه تمام میتونه که 4مین امتیاز خود هم کمایی بکنه تیم لوگر. لوگر 4 نورستان 2. چقدر زحمت کشیدن برای کسب امتیاز. ببینیم صحنه آیسته را به این ترتیب آورد و گساله را در مرکز دایره حلال انداخت که دیگر هیچ سوء ظن در موردش وجود نداشته باشه و از امتیاز 4 خاطرشان آسوده شود. حالا از دایره مرکزی باید بازی را آغاز بکنن. پهلوانان دو تیم یک بار دیگر در تقلا هستند که نقش گساله را از دایره مرکزی بردارن. ببینیم باز هم پهلوانی از لوگر، باز هم برداشت توسط صدیق پهلوان، باز هم به سمت دایره حلال حرکت خود انجام میته. پهلوانی از خود لوگر او را همراهی میکنه. نورستانی ها اضافه شدن. اسمت پهلوان به سمت دایره، حرکتی از عبدالحمید پهلوان البته سوار به اسب حاجی علم. فرصت هست برای امتیاز 5 که اجازه کار داده نشد. گساله را از دست دادن. این بار باز هم تلاشا و کشمکش میان پهلوانان دو تیم ادامه پیدا میکنه و دوباره به اوت رفته. صحنه آهسته مشخص میکنه چگونه عبدالحمید پهلوان به زیبایی هرچه تمام برداشت را انجام داد و به سمت دایره حلال خود حرکت کرد. ببینیم این لحظه تکرار هست که عبدالحمید پهلوان توانست که یک مقداری به دایره حلال نزدیک شد و باز هم توسط مدافعان تیم نورستان اجازه داده نشد به او که امتیاز 5 را برای لوگر به دست بیاره. جمع شوین، 1 2. بله دوستانو، دوهمه نیمه 15 دقیقه روان د دوهمې نیمې او پوره 15 دقیقه لوګر د نورستان ولایت د لوبډلې په وړاندې لوګر ولایت لوبډله په دوهمه نیمه کې هم وتوانېده چې
یو امتیاز بل تر لاسه کی. اوس نو لوبه څلور د 2 په پایلې سره د لوګر ولایت د لوبډلې په نفع روانه ده. تاسو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون څخه د لوبو ژوندی بهیر ګورئ. د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست په دې هیله چې د دغو سیالیو له لړۍ نه خوند واخلئ. بیا هم د لوګر ولایت د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره یو تن لوبغاړی دی چې آس یې په چپه خوا راتاو نسو. ځینې آسونه دي چې په چپه خوا د دې لپاره چې خپل پهلوان یا هغه بله تاسو کوچنی فردوس هم ګورئ چې یو ځل بیا د لوګر ولایت د لوبډلې په ترکیب کې ځای نیولی دی. هغه فردوس چې 14 کاله عمر لري. بله همچنان امو پهلوان خردساله که اعتراض کردیم که جایش در مسابقات بزکشی نیست دوباره از او استفاده کردن. بر ترتیب فدراسیون مسئولیت داره و امیدواریم که این طفل آسیب نبینه. امیدواری ما همین است به خاطر که جایش واقعا در رقابت‌های سطح بالای بزکشی افغانستان نیست. پیشتر دیدیم یک پهلوان به شرایط بسیار سخت آسیب دید و بله هغه وضعیت په کتو سره بله او تحملی که یک پهلوان میدان دیده داره او را یک کودک 14 ساله نداره. بدون شک هغه وضعیت ته په کتو سره اصلا لازم نه ده. په هر صورت دا چې د بزکشي ملي فدراسیون د دوی په وړاندې کوم انتقاد نه لري یا اقدام ونسو دا نو مسئولیت هم د دوی په غاړه دی. په هر صورت دوستانو موږ تاسې د یو ستر رقابت شاهدان یو. لوګر او نورستان ولایت لوبډلې په زړه پورې سیالي ترسره کوي. جالبه دا ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه شان روانه ده. جنګیندګي پکې ډېره ده او د واقعیت د اسونو او د چپاندازانو برابري پکې ډېره لیدل کېږي. یو ځل بیا یو لاس مو ولیده چې ورغومی راپورته سو د ځمکې څخه. وګورو چې کوم تن لوبغاړی دی. د نورستان او د لوګر ولایت 2 تنه لوبغاړي دي چې یو د بل په وړاندې بله تاسو رشید پهلوان یوه شیبه ولیده. وګورو چې رشید پهلوان ونه توانید د لوګر ولایت د لوبډلې په ترکیب کې چې ورغومی د ځمکې څخه راپورته کړي. رشید پهلوان هغه لوبغاړی دی چې دا دوهم ځل دی د سږ کال په سیالیو کې د لوګر ولایت د لوبډلې په لومړني ترکیب کې لوبیږي. هغو دوستانو ته چې د هیواده بهر دي او د لوبې نندارې ته ناست د خپلو تلویزیونونو تر مخ او اوس له موږ سره یو ځای سول هغوی ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. بیا هم 2 تنه لوبغاړي دواړه مشکي آسونه دي که اشتباه ونه کړمه له لرې مشکي ښکاري. د لوګر ولایت د لوبډلې آس مشکي ښکاري او د نورستان ولایت د لوبډلې دغه لوبغاړی په خپل تورغ آس باندې هیله من یم چې صحیح ستونزه ونه لري. بیا هم لوګریان او په شتاب راتګ د ده 2 خواو ته د نورستان ولایت د لوبډلې پیاوړي لوبغاړي دي. د ده په وړاندې حکیم الله پهلوان هم لوبیږي. وګورو چې حکیم الله بله ونه توانیده چې البته ښه وتوانیده چې ګلبدین پهلوان ته مجال ورنکړي تر څو د حلال دایرې ترغومی ورسوي. این لحظه بود که پهلوان تیم نورستان تعادل خود از دست داد. از سر اسب در زمین افتاد و آسیب ندیده. بر صورت اینم تلاشای دو تا پهلوان در کشاکش مستقیمی که به سمت دایره حلال حرکت میکردن اما مسیرشان منتهی به اوت شد و فرصت از دست رفت برای هر دو تیم و باید دوباره حالا از دایره مرکزی به تصمیم خبر مرکزی مسابقه آقای محمد ابراهیم ترکمن از مرکز باید نشه گساله را برداشت کنن به سمت دایره های حلال تیم های مورد نظر انتقال بتن. در حال حاضر در 40مین دقیقه مسابقه قرار داریم و بازی 4-2 به نفع لوگر دنبال میشه. ببینیم که پهلوانان دو تیم چقدر در قسمت برداشت نقش گساله از سر زمین موفق هستند. فکر میکنم باز هم برداشت صورت گرفته توسط پهلوانی از تیم لوگر، ضمن که همچنان به سمت دایره حرکت میکنه، دست خودش هم بالا میکنه و با سرعت تمام به سمت دایره حرکت میکنه. ببینیم که موانع ایجاد میشه صد راه او یا خیر. همچنان تلاش‌های ادامه پیدا میکنه رسیده به دایره و او میتونه که سلیم پهلوان سوار اسب
رازق بای امتیاز پنجم را برای لوگر به ارمغان بیاره یا خیر. همونطور که میبینیم همچنان سرگردان به دنبال دایره حلال و مدافعان تیم نورستان صد رای او را قرار میگیرن. این دایره است که باید به همین دایره برسانه نعش گساره و مداخله پلیرای تیم نورستان اجازه کار به سلیم پهلوان نداد. کماکان فرصت هست برای لوگر برای پنجمین امتیاز کسب بکنن و فاصلهشان را از نورستان بیشتر و بیشتر بکنن. همطور که میبینیم بیروبار ایجاد شده، شلوغی که به اطراف دایره حلال تیم لوگر نورستانیا با تمام وجود، با تمام جان، با تمام قدرتی که دارن دفاع میکنن از امتیازهایی که لوگر میخواد به دست بیاره. ببینیم یک بار دیگر چرخش از محمد صدیق پهلوان سوار اسب حاجی عبدالحمید به سمت دایره حرکتی را ترتیب داده. باز هم فرصت را از دست دادن و کماکان برداشت صورت میگیره توسط جمع‌الدین روی اسب دادالله به سمت دایره حالا حرکت میکنه. اجازه نمیدن پهلوانان تیم لوگر. چه یک بازی شده، چه یک هیجان داره این مسابقه و باز هم از دست پهلوان نورستان افتاد و دیگر پهلوان گرفت. ملنگ پهلوان به سمت دایره تنهاست و هیچ مزاحمی نداره و مزاحمی که اضافه شد و کمی کار برای او مشکل ساخت و اما او یک دور میزنه و به سمت دایره حرکت میکنه. بله، ملنګ پهلوان دی چې د په وړاندې څلور تنه لوبغاړي د لوګر ولایت د لوبډلې په دفاعي شکل کار کوي، اما بیا هم ملنګ پهلوان د نورستان ولایت د لوبډلې یو تن له هغو پهلوانانو څخه دی چې په خپلو چسبناکه منګولو یې ورغومی لا هم راکړه کړی دی. په خپل قزل آس باندې اجازه نه ورکوي چې د ده په وړاندې ممانعات ایجاد سي. د څو پرله پسې هڅو کوښښونو نه وروسته وګورو چې ملنګ پهلوان خپل هدف ته رسیږي که نه. د ده په وړاندې څلور تنه لوبغاړي او دا هم یو ځل بیا ملنګ پهلوان ځي چې خپله دوره له سره راونیسي تر څو په ښه شان وکولی سي ملنګ پهلوان او دغه شیبه په زړورتیا سره یو امتیاز د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره ترلاسه کړي. څومره په شاهکارۍ یې دغه امتیاز ترلاسه کړ دغه ملنګ پهلوان بیا هم ملنګ پهلوان د جلال الدین په آس باندې ملنګ پهلوان دا دریم ځل دی چې د نورستان ولایت د لوبډلې په ترکیب کې البته په درې واړو لیګونو کې په درې دوره لیګونو کې لوبیږي. پیاوړی لوبغاړی دی. ما د ملنګ پهلوان او د ورقه پهلوان همدارا د جمعدین پهلوان لوبې لیدلې دي. پیاوړی لوبغاړی دی. محمد امان پهلوان او نور د دوی لوبغاړي لکه فهیم پهلوان چې یو دا ټول د نورستان ولایت د لوبډلې پیاوړي لوبغاړي دي. تاسو ولیدل چې په دغه شان یې وکولای سول ځان د حلال دایرې ته راورسوي. تاسو وګورئ چې په څومره یعنی په اسانۍ یې د حلال دایرې تاسو وګورئ دا څلورمه دوره وه چې بالاخره وتوانېده د حلال دایرې ته ورغومی راورسوي. په داسې حال کې چې آس یې ضعیفي کوله خو د ده مهارت او د ده چسبناکه منګولو او د ده په ککرۍ کې چې څه موجود وو له خپل تکتیک نه په ګټه اخیستو سره یې د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره دریم امتیاز په خپل نوم ثبت کړ. دا ځل د لوګریانو نوبت دی. جیران او قزل یو ځل بیا محمد ګل پهلوان د لوګر د لوبډلې په وړاندې لوبیږي. دوه تنه لوبغاړي دي. لا هم نورستانیان په زړه پورې لوبیږي. جالبه دا ده چې ورغومی په ځمکه ولویږي چې راپورته کوي هغه د نورستان ولایت لوبغاړی وي. یعنې د راخیستلو په برخه کې څومره په زړه پورې د ده آس راته قوي ښکاري. په خپل جیران آس باندې محمد ګل پهلوان ډېر ښه توانېدلی دی چې د ورغومي ساتنه وکړي. تر دې دمه نورستانیان لږ څه ګړندي اخلي ګامونه. دوه تنه لوبغاړي دي نورستان ولایت لوبغاړي او د دوی په وړاندې یو تن د لوګر ولایت لوبغاړی دی. وګورو چې په دغه شیبو کې نورستان ولایت لوبډله توانیږي چې ورغومی د حلال دایرې ته ورسوي که نه دا آوت په لور ولوبول سو. بله من فکر میکنم که اشتباه دو تا از
پهلوانان تیم نورستان بود که بین خود جور آمدن. در نهایت به اوت را ببینیم. اگر یکی از پهلوانان نقش گساره را به سمت دایره حلال می برد وضعیت کم بهتر میشد. این صحنه رو ببینیم، جای پارچه گساله را اعلام کرد که به اوت رفته بودن. در این صورت فرصت از دست رفت، فرصت سوزی کردن پهلوانان نورستان و فاصله امتیازیشان بسیار کم است، 4 در برابر 3 و این بازی از هیجان بسیار زیادی برخوردار بوده تا اینجای کار. من مطمئن هستم مثل ما شما هم از این بازی لذت بردین. باز هم برداشت نقش گساله از دایره به سمت دایره حلال، نزدیک دایره حلال تیم لوگر حرکتی را ترتیب میدن. باز هم اوت شد، اوتی که موجب شد زحمات پهلوانان نورستان به هدر بره و باز هم باید از دایره بازی را آغاز بکنن در 47مین دقیقه این مسابقه. لوگر 4 نورستان 3. بعد از این مسابقه پنچیر و کندوز را ساعت 2 پس از چاشت تقدیمتان خواهیم کرد. علاقه‌مندان و دوستانی که میخوان بازی را از نزدیک تماشا بکنن، این مسابقات در میدان معیاری بزکشی افغانستان در یکتوت سرک پلچرخی برگزار میشه. 47مین دقیقه مسابقه. باز هم برداشت صورت میگیره. تلاشای پهلوانان نورستان خیلی سفت و محکم گرفته ورقه روی اسب از عبدالله خان. فکر میکنم که امتیاز گرفته بازیکنی از تیم نورستان. بله نهایی شد، 4 در برابر 4. چه یک بازی خوبی. بله اکبر میبینیم لوگر پیش مفته و نورستان خود برای میرسانه، اصلا اجازه نمیده که فاصله امتیازها بیشتر شود. یک بازی دوش همدیگر حرکت بله میکنه. او که پام دی ما مخکې د ورقه پهلوان په اړه ویل چې یو د هغو پهلوانانو څخه دی چې په درو دورو کې د نورستان ولایت د لوبډلې په ترکیب کې لوبېدلی دی. پیاوړی لوبغاړی دی. زما په ده باندې ډېر باور دی په خپل البته د ښاغلي عبدالله خان په تورق آس باندې وکولی سول 4م امتیاز، البته د غچ اخیستنې امتیاز، د سیالۍ امتیاز، البته له سیالو سره د برابرېدو امتیاز ترلاسه کړ او نورستان ولایت لوبډلې ته یې دغه 4 امتیاز په خپل نوم ثبت کړ. موږ او تاسې دوستانو د نورستان او لوګر ولایتونو لوبډلو په زړه پورې سیالۍ شاهدان یو. ننداره کوئ یې له نږدې نه او همداراز تاسو یې له ټلویزیونونو نه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همداراز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ننداره کوئ. په دې هیله چې له دغو سیالیو نه خوند واخلئ. هر څوک چې وي په هر ځای کې چې وي زموږ ګړندي سلامونه، زموږ بېدریغه سلامونه، لکه د افغانستان له واورو ټول ډک غرونه، همدومره ډېر سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. بله همطور که مسابقه را میبینیم بازی 4-4 مساوی بسیار خوب و عالی و پر انرژی دنبال میشه. من مطمئن هستم از بازی لذت بردیم. یک بار دیگر برداشت نعش گساله توسط پهلوانان تیم لوگر به سمت دایره حلال حرکت میکنن. مدافعان تیم نورستان هم در تلاش هستند که جلوی حرکت و حمله پهلوان تیم لوگر را بگیرن. ببینیم که از این فرصت چه استفاده میکنه و چگونه میتونه تبدیل به امتیاز بکنه و موفق نشد. یک جای مناسبی خود رساند پهلوان تیم نورستان و اجازه نداد که امتیازی برای تیم نورستان برمغان بیایه. 50مین دقیقه مسابقه، کماکان 10 دقیقه تا پایان این مسابقه زمان هست. نورستان در حال بازی را به تساوی کشانده، که رئیس تیم نورستان پیشتر در مورد اسبای خود میگفت که اسبایشان ضعیفتر هست، پیسه آنچنانی نداشتن که اسبای قدرتمندی را در اختیار بگیرن. کمی هم اعتراض داشت نسبت به اینکه به اکثری از تیم ها
پهلوانای قدرتمندی را خریداری میکنن، اسبای قدرتمندی را در اختیار میگیرن و من براشون گفتم که معلومیږي چې موضوع د دوی اسونه عادي هست. ټیټ قامت یې اسونه دي بله، بله. اما تر دې ځایه دوی کم نه دي راغلي د لوګر ولایت د لوبډلې په بدون وړاندې. شک با توجه به امکاناتی که دارن، اسبا و پهلوانایی که دارن، تا این جایگاه رقابت بسیار خوبی داشتن با نورستان. تیره ورځ د نورستان ولایت د لوبډلې ما دغه تشویش درلوده چې دوی څنګه په یو ناڅاپي ډول داسې ضعیف ولوبېدل، اما نن چې لوبې ته ګورم تر تیرې ورځې ډېر پیاوړي برېښېدلي دي. د دوی عزم او اراده چې ګورم امیدواري دا ده چې نور به هم د امتیازونو لړۍ ته لوړوالی ورکړل سي، یعنې اضافتوب به پکې راسي. په هر صورت یو لاس ګورو چې د اسونو د پښو ترمنځ راپورته سو او ورغومی پورته کړ. وګورو چې دغه بختور د دغه شیبې څوک دی چې د امتیاز د اخیستلو په هڅه کې دی. تاسو ګورئ چې په زړه پورې سیالۍ روانه ده. په لاجوردي جامو کې د لوګر ولایت لوبغاړي کوښښ کوي چې د نورستان ولایت د لوبډلې مخه راوګرځوي او دا هم څومره موقع ورکول کیږي ښاغلي ملنګ پهلوان ته چې په اسانۍ وتوانیږي د حلال دایرې ته ورغومی ورسوي. بله، ملنګ پهلوان د ده په وړاندې څو تنه لوبغاړي د لوګر ولایت د لوبډلې عبدالاحمد پهلوان دی که اشتباه ونه کړمه. بله، لا هم د هغه ملنګ دی چې مخکې په دغسې کړنو باندې ورغومی بالاخره د حلال دایرې ته ورساوه او امیدواري دا ده د دوی د مینوالو چې یو ځل بیا ورسیږي د حلال دایرې ته، چې ورسیږي د ده سره ملګرتیا کوي او دا هم بله نمره یا امتیاز د دغې لوبډلې لپاره. بله، بازی باخته را به برد تبدیل کرد. بله، دغه ده چې ویل کیږي اراده، عزم، لوبه، شهکاري، قدرت او دا ټول امتیازونه ملنګ پهلوان په لور ورجمع کیږي چې د وکولای سول 5م امتیاز په دغه شان چې له ده سره خپل ملګرتیا وکړه او د اس قایزه یې راکش کړه د حلال د دایرې په لور او یې کولای سول چې په زړه پورې هغه د بریا امتیاز چې واقعا نورستان ورته اړتیا درلوده ترلاسه کړي. با همت بلند و توانایی و همچنان اعتماد و بازی تیمی پهلوانان تیم نورستان تانستن بازی باخته 4-2 5-4 نتیجه را تبدیل بکنن و به زیبایی هرچه تمام فعلا بدرخشند در زمین مسابقه. که زه واقعا اسدار وای او ما اسونه درلودلی نو تاسو باور وکئ لومړنی کس مې چې د چپاندازۍ په حیث نیوه دغه ملنګ پهلوان به و چې داسې خوندوره لوبه وکړه او ښاغلی وسې باور وکړئ لذت د دې لوبې یا لذت د دغه رقابت یا د دغه میدان په دغسې حالت کې دی. بله، قبل از اینکه مسابقه به پایان برسه نوید خوش هم بتیم برای کسانی که تیم نگران پهلوان تیم لوگر بودن. حالش بسیار خوب است، عالی است. اگر تا پایان مسابقه یا تا شروع بازی کندوز پنجره فرصت شد دوره داشتیم همراهش مصاحبه میکنیم. این خبر خوشی بود که حال پهلوان تیم لوگر هم مساعد است و خوب است و صحتمند است و تندرست. به هر صورت به ادامه گزارش زیبای بازی تماشایی تیم های نورستان و لوگر می رویم و ادامه تیم باز هم برداشت از پهلوانان تیم نورستان هیچ از تلاش دست نمیکشه، پشت سر هم تلاش میکنن امتیازهایشان را فاصله بدن تا لوگر. بسیار بازی جانانه را به نمایش گذاشتن نورستانی ها، بسیار کیف کردیم. بله، یو ځل بیا محمد ګل پهلوانو هڅه کوله چې د حلال دایرې ته ورغومی ورسوي په خپل ټیټ قامت آس باندې، اما د هغه په وړاندې د لوګر ولایت د لوبډلې یو تن پیاوړی لوبغاړی و چې بالاخره ورغومی د آوټ په لور ولوبېده. یوازې 6 دقیقې د لوبې پای شیبو ته پاتې دي. دا 6 دقیقې د لوګر ولایت د لوبډلې لپاره سرنوشت سازه وخت دی، سرنوشت سازه دقیقې دي، وروستۍ دقیقې دي. دا چې نورستان ولایت لوبډله د دوی په وړاندې څه ابتکار ولري که د امتیازونو په لاسته راوړلو کې هڅه وسي، دا به د نورستان ولایت د لوبډلې لپاره لا غوړي وي او که وکولای سي یوازې په دفاعي شکل ولوبېږي او لوګر ولایت لوبډلې ته اجازه ورنکړي چې کوم نمره یا د حلال دایرې ته ورغومی ورسوي، نو دغه بریا د نورستان ولایت د لوبډلې تر اوسه پورې تثبیت ده.
اما خبر دا ده چې د یو امتیاز لوړوالی او یا په یوه نمره باندې هېڅ کله زړه ته او همداراز مینوالو ته او موږ تاسو ټولو ته تسکین نسی راکولی ځکه چې کولی شي اندک اشتباه سبب د دې وګرځي امتیازونه مساوي شي. بدون شک این نتیجه مطمئن برای هیچ کدام از تیم ها نیست. هر لحظه ممکنه لوگر امتیازی دیگری به دست بیاره و امتیازها تقسیم شه و 5-5 مساوی شه و هر لحظه ممکنه که نورستان یک امتیاز دیگر بگیره و کار را برای لوگر تمام بکنه. به هر صورت یکی از پهلوانان تیم لوگر فکر میکنم که با کارت زرد جریمه شد به این دلیل که او باید از زمین مسابقه بیرون میشد چون تعویض شده بود. در زمانی که برداشت صورت میگیره در این بیروباری سعی کرد که سوء استفاده بکنه و حواس و فکر ابراهیم ترکمن حکم مسابقه را پرت بکنه و با یک بازیکن بیشتر برداشت انجام بدن و فکر ابراهیم ترکمن در این موضوع شد و او را کارت زرد داد و جریمه کرد. به هر صورت بازی ادامه پیدا میکنه و برداشت از دایره مرکزی باید صورت بگیره. 4 دقیقه تا پایان این مسابقه زمان هست. هنوز تیم لوگر فرصت داره که به بازی برگرده و بازی را به تساوی بکشانه و همچنان تیم نورستان میتونه که جلوی حملات تیم لوگر را بگیره و امتیازشان را حفظ بکنن و در این بازی برنده شوند. تیم نورستان روز گذشته در برابر کندوز با اختلاف 11 در برابر 1 بازی را واگذار کرد و امروز در یک بازی جانانه در یک نمایش بسیار چشمگیر و عالی در برابر لوگر به پیروزی 5-4 تا این جای کار که داریم گپ میزنیم موفق شده تیم لوگر را شکست بده. اما همچنان 3.5 دقیقه دیگر دست نخورده باقی مانده. باید له هیره ونه باسو چې که چیرې نورستان ولایت لوبډله وتوانیږي چې لوګر ولایت لوبډله له ماتې سره مخ کړي په 3 لیګونو کې دا د نورستان ولایت د لوبډلې لومړنۍ بریا ده. همداراز که لوګر ولایت لوبډله هم وتوانیږي چې نورستان ولایت لوبډله له ماتې سره مخ کړي که اشتباه ونه کړمه د لوګر ولایت د لوبډلې هم دا لومړنۍ بریا ده په 3 دورو کې چې دوی لوبه کوي په دغو سیالیو کې. په هر صورت امیدواره یو چې دواړه لوبډلې خپلې هڅې وکړي او غوښتنه مو همدا ده چې یو د بل په وړاندې د خپلو سیالانو په وړاندې پیاوړه لوبه ترسره کړي لکه څنګه چې تر اوسه پورې دغه لوبه ترسره شوې ده. بله، قرعه کشی این دور رقابت‌ها فرصت برای تمام تیم‌ها داده که بتونن خودشان را در این مسابقات بیازمایند و رقابت بکنن و چانس خودشان را امتحان بکنن. به این دلیل تیم‌ها نیست که در یک گروه 4 تیمی هر 4 تیم قدرتمند باشه و هر 4 تیم ضعیف باشه. تیم‌های ضعیف و قدرتمند همه یک جایی و اساس یک رقابت بسیار شفاف و اساس یک قرعه کشی بسیار شفاف با هم دیگر رقابت میکنن و با هم دیگر هم گروه شدن. به هر صورت تلاش‌های پهلوانان تیم نورستان برای کسب 6مین امتیازه که بگیرن خیالشان را از پیروزی اول خودشان مطمئن میکنن و خیالشان را آسوده خواهند کرد. 2 دقیقه تا پایان این مسابقه زمان هست. پهلوانان تیم نورستان هست که کماکان نقش گساره را در اختیار دارن. چسبیده به دایره حلال. یک بار دیگر می‌بینیم که مداخله پهلوانان تیم لوگر اجازه کار را نمیده و پهلوان تیم نورستان شاپور پهلوان است. البته از تیم نورستان عبدالمجید پهلوان است که کماکان نقش گساره را در اختیار داشت و فرصت را از دست داد. بله، 1 دقیقه او البته 60 ثانیې پاتې دي چې د لوبې پای شیبې ته ورورسیږو. 4 د 15 په پایلې سره نورستان 15 تر دې دمه د لوګر ولایت د لوبډلې امتیازونه 4 دي. داسې ښکاري چې که له دغې 1 دقیقې نه په استفادې سره لوګر ولایت لوبډله کوم امتیاز ترلاسه نه کړي نو لوبه د نورستان ولایت د لوبډلې په اختیار کې ده. لکه څنګه مې چې مخکې وویل او اشاره مې ورته وکړه، بله دوستانو، په څومره اسانۍ سره دغه لوبغاړی او د ده په وړاندې هیڅ ممانعت وجود نه لري. دغه لوبغاړی شتاب زده راځي په پوره قدرت سره او په دغه ځای کې
پنځم امتیاز د غچ اخیستنې امتیاز او هغه امتیاز چې ټولو لوګریانو او موږ ټول ځینې انتظار درلوده ترلاسه کړي څومره په زړه پورې شوه دغه که یک لوبه. زمان بازی را به تساوی کشاند. هنوز 30 ثانیه و پایان مسابقه زمان مونده و لوگر اجازه نداد که نورستان بازی را ببره. بله او په زړه پورې دا چې صدیق پهلوان چې مخکې هم د لوګر ولایت د لوبډلې لپاره امتیاز ترلاسه کړی و دا ځل د حاجي عبدالمجید په آس باندې یو ځل بیا په خپل قیزل آس باندې لوړ ګامونه او د ده شتاب زده او قدرت نه ډک حرکت سبب د دې وګرځېده چې لوبه د نورستان سره مساوي کړي. بازی خلاص شده. شما نغمه افتخار پهلوان صدیق را میبینیم. اینم ویسل پایان مسابقه. در آخرین ثانیه های این دیدار تیم لوگر به بازی بازگشت و اجازه نداد که نورستان برنده این مسابقه جذاب و تماشایی باشه. حیف شد که مسابقه برنده نداشت. اکبر زه بیا وایم چې حیف دا کېده چې برنده یې درلودلی ځکه چې دواړه لوبډلې ډېرې ښې ولوبېدې. بسیار یک بازی تماشایی بود. ما دوست داشتیم حداقل دوست داشتیم این بازی برنده می داشت. زه بیا وایم چې که هر یوه بایللې وای دا لوبه هر لوبډلې بایللې وای دا لوبه تاسو باور په خدای وکړئ چې زما به په مقابل لوري لوبډلې باندې ډېر زړه خوږېدلی اشاره میکنن که 5 دقیقه وقت تلف شده برای از یاد دادن به دلیل از اینکه تر څو چې اتفاقی بریالی برای از معلوم او شي. افتاد. بله بله بازی به تساوی کشیده شده. باید برنده داشته باشه. بله باید برنده داشته باشه. 5 دقیقه وقت اضافه برای دو تیم داده شد. حالا 5 دقیقه دیگه تیم‌ها اوس نو ستا په فرصت زړه دارن. ستو کار ستا په زړه ستو حالا باید برنده مشخص شود. حالا باید برنده مشخص شود. این بازی حیف است که والله برنده اعلم نداشته باشه. داسې نه چې 15 دقیقې تېرې شي او بیا هم لوبه مساوي. در اون صورت دیگه باز تصمیم کمیته داوری است که چه کار باید بکنه. حالا این اسب نباید اوت شود. این امتیاز را ببرن تبدیل اگر این نشه گساله در دایره حلال بفته امتیازی برای لوگر خواهد بود و کار برای نورستان سخت خواهد شد. ببینیم که امتیاز ششم را میگیره تیم لوگر یا خیر. همین جاست، همین لحظه، همین فرصت استفاده بکنن، نهایت استفاده را ببرن بازیکنهای تیم لوگر. چه یک بازی را شاهد بودیم، چه یک فرصت‌هایی را از دست دادن و چه یک فرصت‌هایی را تبدیل به گل کردن و چه یک بازی تماشایی را ما تماشا کردیم. باز هم اتفاق افتاده. این بار خوشبختانه پهلوان تیم لوگر آسیب ندید. بر صورت 5 دقیقه وقت اضافه برای این دو تیم داده شد. در صورتی که در این 5 دقیقه هم تو داخل میگن که مشخص نشود 5 دقیقه دیگه هم اضافه خواهد شد. بر صورت باید برنده طبق خواست ما معلوم شود. فرصت برای تیم نورستان. ششمین امتیاز. بله ششمین امتیاز به دست آمد. این بازی پر از هیجان است. این بازی پر از شور و انگیزه است. چه یک بازی زیبا و تماشایی را می‌بینیم. من بسیار لذت میبرم اکبر. همدار از زه خپله هم له دې بازۍ نه خورا خوندونه اخلم. دغه ده چې مخکې مې یادونه وکړه دغه ده چې لذت له دغې لوبې نه او دغه لوبغاړی په خپل تورق آس باندې ډېر ښه ولوبېده. جالبه ده چې د نورستان ولایت د لوبډلې اکثرا لوبغاړي ځوانان دي. بله مشخص چسبناکه منګولې چسبناکه پنجې سبب د دې ګرځېدلی دي چې دا د شپږم امتیاز په داسې یو حالت کې چې د ده په وړاندې لوبغاړی موجود نه و بدون له دې نه هغه د فوتبال په اصطلاح کې ووایم خالی گل. بله با این سرعتی که این پهلوان داشت، با این سرعتی که اسبش حرکت میکرد، این که تونست مدیریت بکنه و نقش گساله را طوری بپرته در دایره که او نلغزه و از دایره نبرایه. آفرین به همچین دقت، آفرین به همچین همت و بسیار خوب امتیاز گرفتن. 6 در برابر 5 بهترین نتیجه برای تیم نورستان است. یک بار دیگه ببینیم به چه سرعتی به سمت دایره حلال حرکت کرد بدون اینکه هیچ کدام از پهلوانای تیم لوگر به او برسه و این گونه امتیاز ارزشمندی را به دست آورد.
بدون شکه پر لپورې سیالي سوه سیالي نور هم جذابه سوه د دو 15 دقیقو په ورکړې سره چې اضافه طلب سوی وخت په نظر کې ونیول سو یا اضافه وخت ورکړل سو تر څو بریالی د دې سیالۍ معلوم سي باور وکړي لوبه نور هم جالبه سوه خوندونه نور هم ډیر سو او جلوی حرفتان میگیرم فاصله سنی رو میبینیم یک محسن سفید با یک بچه 14 ساله فاصله سنی بسیار زیادی بین پهلوانای لوگر به لحاظ سنی خردترین نشان شد همین 14 ساله است که شاید نه قطعی همین است و بزرگترین نشانی محسن سفید است که در این مسابقه حضور داره بله بدون شک پهلوانای تیم نورستان یک دست جوانان زبده و توانا و عالی هستند وخت تم دی او راتلونکي 2.5 دقیقو کې چې د 15 دقیقو پاتې دی وګورو څه ستونزه ده وخت تم سوی دی د دې لپاره چې وخت ضایع نسي او د لوګر ولایت د لوبډل لپاره دا ښه موقع ده سرنوشت سازه موقع ده د لوګر ولایت د لوبډل لپاره همداراز د نورستان ولایت د لوبډل لپاره ښه موقع ده چې له خپل وروستي امتیاز نه دفاع وکړي او اجازه ورنکړي لوګریانو ته چې این لحظه ای بود که یکی از پهلوانای تیم لوگر زیر سم اسباق قرار گرفت اما خوشبختانه جان سالم به در برد و اتفاق خاصی بر از او نیفتاد کماکان حالا بازی دوباره آغاز میشه و زمان دوباره همطور که میبینیم به جریان در میایه و باید پهلوانای دو تیم برداشت انجام بدن و تا اینکه 5 دقیقه آخری مسابقه که در نظر گرفته شده وقت تلف شده او را هم به پایان ببریم و برنده مشخص شود بله دوستانو پاتې 2 دقیقې او پوره 8 ثانیې دي وګورو چې په دې وروستیو شیبو کې لوګر ولایت لوبډله توانیږي چې امتیاز ترلاسه کړي او که نورستان ولایت لوبډله له خپل وروستي امتیاز څخه په دفاع سره اجازه نه ورکوي لوګریانو ته چې لوبه یو ځل بیا مساوي سي بازم تلاشای صدیق پهلوان دی از پهلوانان دو تیم یکی صدیق پهلوان بود از تیم لوگر باز هم به اوت رفته و باز هم باید نشو گساله را بیارن در دایره و از دایره سمت نورستان باید آغاز بکنن بازی را آستا آستا به پایان مسابقه نزدیکتر میشیم اینم صحنه قبلی است که نشو گساله را به اوت زدن و به ترتیب امتیاز به نفع هیچ کدام نشد و هیچ کس سودی نبرد درست بر صورت باز هم حرکتی صورت میگیره از پهلوانان دو تیم مستقیم به سمت اوت هست خب من یک نکته را اشاره بکنم بازی حالا به پایان میرسه در دقیقه 64 چون از دقیقه 59 شروع شده یک دقیقه 64 دقیقه میشه 5 دقیقه کامل و تیم نورستان برنده مسابقه شد و اکبر من لذت بردم بله بله ډیره ښه لوبه وسوه دا 15 دقیقې د نورستان ولایت د لوبډل لپاره سرنوشت سازه وخت وګرځیده او نورستان ولایت لوبډله هم وتوانیده چې په درو پرله پسې لیګونو کې یا د بزکشۍ لیګ په درېیمه دوره کې بالاخره خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړي او مقابل لوري ته چې لوګر ولایت لوبډله ده دا دی موږ او تاسې شاهدان یو چې نورستان ولایت لوبډله وتوانیده شپږ د 15 په پایلې سره یې لوګر ولایت لوبډله له ماتې سره مخ کړه د نورستان ولایت ټولو لوبغاړو ته همداراز ټولو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم بله نیمه دوم که شروع شد 4 در برابر 2 فاصله گرفت تیم لوگر از تیم نورستان اما نورستان آستا آستا به جریان بازی بازگشت و توانست که امتیازها را یکی پشت دیگری به دست بیاره و در نهایت برنده مسابقه شد با نتیجه بسیار عالی 6 در برابر 5 بسیار هم فاصله نزدیک بود اما نورستانی ها به حقی که
داشتند رسیدند.